جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی. پاکستان اوس په بیلابیلو اړخونو کې په افغانستان کې یوې بلې نوې جګړې ته د لمن وهلو هڅه شروع کړې ده او هغه کسان یې د هغو کسانو د راټولولو کوشش یې پیل کړی دی چې هغه له طالبانو څخه لږ تر لږه 2 ځله مات شوي دي، یا هغه کسان چې لږ تر لږه یو ځل له طالبانو څخه تللي دي او د طالبانو ته میدان ورپرېښی دی. اوس پاکستان غواړي چې په هغو خلکو باندې بیرته افغانستان وګټي. پاکستان پوهیږي چې دا خلک افغانستان نسی ګټلی او دا خلک له طالبانو څخه افغانستان نسی نیولی، خو د پاکستان کوشش دا دی چې په افغانستان کې یوه بله خونړۍ جګړه پیل کړي، افغانستان در بدره سي او افغانستان بیا د دوی د میلو او میوو او چورتالان په مارکیټ واوړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره باید هغه ټول کسان وغندل سي چې هغوی په افغانستان کې بلې جګړې ته لمن وهي. ډیری خلک دا وایي چې د طالبانو اوسنی حکومت مشروع نه دی، یعنی مشروعیت نه لري، یعنی ولس رایه نه ده ورکړې، یعنی د ولس په رایه په واک او اختیار باندې نه دی راغلی. دا ډیر لوی بحث دی چې پر دې باندې غږیږو چې مشروع حکومت څنګه وي او کوم حکومتونه موږ مشروع لرل، کوم نامشروع حکومتونه درلودل. پر دې باندې به بیا په نورو ویډیوګانو کې په تفصیل وغږیږو، خو دم ګړی پر دې باندې بحث کول پکار دي چې د پاکستان په وړاندې چې دا اوس طالب کومه لغته او پاکستان ته په خوله کې ورکړې ده، څه رقم چې پاکستان پر مخ په اقتصادي چاپلاخه وهلی دی، همدا د طالب حکومت مشروع دی. چې کله دا جګړه دا ټینشن دا حالات سم سول هغه وروسته به بیا پر مشروع پر نامشروع باندې سره غږیږو چې مشروع څه دی او نامشروع څه دی. دم ګړی پاکستان په عذاب دی، پاکستان ته طالبانو ډیر بد تکلیف ورکړی دی. پاکستان کوشش کوي چې د فتوا مرکز بیرته له کابله انتقال کړي و اسلام آباد او پاکستان ته د فتوا مرکز راغلی دی و افغانستان ته. دا د افغانستان د فتوا مرکز نور دا اجازه او چاته نه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه وشي. یو بل مهمه خبره دا ده چې طالب افرادي قوت زشت زیات لري، که چیرته په افغانستان کې بله جګړه کیږي پاکستان خوندي نه پاتیږي. نو نه یوازې دا چې پاکستان خوندي نه پاتیږي بلکې څوک جګړه په اساني له طالب سره ځکه نشي کولی. ما دا خبره کړې ده، نن یې بیا کوم تکراروم یې چې په افغانستان کې په موجوده حالات کې 23,000 راجستر شاوخوا 23,000 راجستر شوي مدرسې موږ لرو. که یوه مدرسه یو کس چې هغه تر خپل سر تیر وي و طالب ته ورکړي د طالبانو په میاشت کې، البته په میاشت کې 23,000 کسان کیږي. د طالب سره افرادي قوت چې دغه اوسنی پر نظام ولاړ د عسکرو دا ټول خدای مکه ختم هم سي، طالب سره دومره قوت موجود دی چې څوک یې مخه نسی نیولی. هغه خلک چې دا غږ یې اورېدلی چې د رژیم چینج پاکستان موږ په افغانستان کې د پاکستان پر لاس هیڅ ډول چینج نه غواړو، هیڅ افغان باید ونه غواړي. پاکستان ته افغانستان دشمن وو، دشمن دی او دشمن به وي. له پاکستان سره موږ ته پکار دي چې د سیالي اړیکې وساتو، له پاکستان سره موږ ته پکار دي چې یوازې هغه اړیکې وساتو چې د ضرورت تر حده پورې لازمي وي او دا کار اوس طالبان کوي. که طالبان پر دې اوسنۍ خپله پالیسي باندې ولاړ پاته سول، دا خبره 100% ده چې دا پاکستان به د طالب وپښو ته راځي، دا پاکستان به د افغانستان وپښو ته راځي، دا پاکستان به په خپله پالیسي کې بدلون راولي. دا د پاکستان هغه آخري سګلی دی چې دی له افغانستان سره وایي ماجر راشړي، ماجر ترټي، د ماجر نیسي، تر شاوخوا 20,000 کسان یې جیلونو ته اچولي دي، په دا تېرو 2 هفتو کې زندانونو ته یې اچولي دي، پر نورو یې لارې بندي کړي دي، مالونه یې ځینې لوټ کړي دي. دا د پاکستان وروستۍ حربه وه چې دی یې استعمالوي. د لارې بندېدل چې 40 ورځې یې وسولې چې دا لاره بنده ده، دا د پاکستان وروستۍ حربه ده. دا د پاکستان تر دې ور اخوا ته نور توان نه لري. پاکستان په هغو بګیلو، په کندهار کې یو اصطلاح لرو، کرک چې مات سي بګیل سي، نه یا په هغو بګیلو باندې اوس غواړي چې افغانستان بیا وګټي چې هغوی نه به ځم دې تفصیل ته د خلکو خوا راڅخه بدېږي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د جګړې مخنیوي دپاره ځوان کهول رول لوبولی سي.
ځوان کول څنګه رول لوبولی تاسو هر څوک چې دغه اوس دا ویډیو ګوري تاسو رول لوبولی شئ هغه ملي مبارزین چې د افغانستان دپاره مبارزه کوي هغه خلک باید رسوا کړي د هغو خلکو د فساد داستانونه باید راوباسي د اخلاقي فساد داستان یې راوباسي پروا نه لري د مالي فساد یې راوباسي د اداري فساد یې راوباسي خپاره یې کړي چې هغه د پاکستان لور ته نڅیږي هغه چې پاکستان ته اتڼ کوي دا د افغانستان نه دی او څوک چې د افغانستان نه چې هر څه ورسره کېږي په موږ بلا په پسې موږ یې څه کوو ډېر خلک په فساد کې ککړ خلک اوکدیان چې هغوی چوکۍ واک او اختیار له لاسه ورکړی دی اوس په افغانستان کې بل جګړې ته لمن وي هلکه بله جګړه افغانستان کوم ځای ته بیایي تاسو پوهېږئ چې د افغانستان د بلې جګړې توان نه لري خو دا ځل که جګړه پیښیږي دا جګړه به پاکستان ته هم ډېر لوی تاوان وراړي دا جګړه به پاکستان هم مړنګوي دا جګړه به په د ډیورنډ کرښې غاړې ته هم ډېر زیانونه اړوي دا اوس پاکستان د اقتصادي طور له ډېره بده حالاتو سره مخامخ دی په کور دننه د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی په پوځ کې دننه د انتشار سره مخامخ دی زموږ ګاونډی دی زموږ خو خوا په بدي موږ نه غواړو چې هلته حالات ډېر خراب وي موږ نه غواړو چې هلته دې ډېرې بد ناورین پېښ شي خو که چیرې موږ دوی ورټېله کوي نو بیا خو بدۍ هم راسره ځي دې کې شک نشته افغانستان یو داسې سټیج ته رسېدلی ده که د داور جګړې ته تللی پاکستان به جګړې ته ورسره ځي نو پاکستانیان دې هغه خپل خلک وپوهوي موږ به د خپلو خلکو ته بیا ووایو ځانونه مه شرموئ تاسو له طالب سره د جګړې توان نه لرئ تاسو ټانک درلودی توپ مو درلودی اقتصاد مو درلودی 15 ارب ډالر د کاله امریکا درته درکول تیارې مو درلودې چې د امریکایان لا نه وتلي تاسو افغانستان پرېښوئ ولاړاستئ نو اوس به بیا څنګه کېږي نه کېږي جنګ مه راولئ په دودیز ډول باندې هغه دودیزې لارې چې هغه د بدلون لارې دي پر هغوی باندې له طالب سره کار وکړي طالب بدل شي تر ټولو اسانه لاره دا ده طالب طبیعي حالت ته پرېږدي طبیعي حالت طالب په خپله بدلوي داسې بدلوي په فکر کې داسې تغییر راځي لکه د انس حقاني او د انس حقاني د پلار خدای دې وبخښي د هغه د زوی په فکر کې د مځکې د اسمان فرق دی د ملا محمد عمر اخوند او ملا یعقوب اخوند په فکر کې د مځکې د اسمان فرق دی داسې بلها ثبوتونه شته داسې په سوونو په زرونو طالبان شته دا نسل پر نسل باندې بدلیږي مکاتیب هم خلاصېږي دا ټوله شان به کېږي خو د بلې جګړې مخالفت پکار دی او بله جګړه باید په افغانستان کې ونیسي ولې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس د فتوا مرکز جوړ دی او د فتوا مرکز چې کله د پاکستان له لاسه وتلی دی پاکستان په چغو بغارو سر دی او شور کوي جنجال کوي لکه ماشوم نو ښه به دا وي چې موږ په خپل وطن کې د بلې جګړې مخنیوی او مخالفت وکړو د داسې افغانستان په هیله چې دشمن ته سترګې په سترګو کې ور اچولی شي د جګړې مخالفت کولی شي او سوله راوستلی شي تر ټولو ښه خبره دا ده دا ویډیو در سره شریکه کړئ که مو دا چینل نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ زه به ډېر ویډیوګانې دلته کوم نورو خلکو ته یې هم ور واستوئ البته که هر وړاندیز لرئ راته ویلي کړئ ماته وړاندیزونه ماته را رسېږي زه به عمل په کوم زه به هڅه کوم چې تر ډېره حده پورې یا لا نور ښه کړم او خپل خبرونه او خپلې خپرونې ستاسو دپاره دا موږ ستاسو دپاره کوو ژوند خدای مو آباد او بریالي لره